په لغمان ولایت کې د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې په موخه د خپل وطن خپل تولید تر سرلیک لاندې 3 ورځنی نندارتون جوړ شوی. په دغه نندارتون کې ګڼ کورني تولیدات په 40 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د لغمان ولایتي مسؤلین وایي کورنیو تولیداتو ته وده ورکول د اسلامي امارت لومړیتوب دی. هغه پر ولسونو غږ کوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. حفظه الله فرمان ده چې تاسې له داخلي تولیداتو نه چې دلته پیدا کیږي د دې په ځای چې تاسې خارج نه یو شی وارد کړئ له هغو نه استفاده وکړئ. دا فرمان ده تاسې له داخلي تولیداتو نه استفاده وکړئ. زموږ او تاسې پیسې یا زموږ او تاسې افغانۍ خپلو ورونو ته لاړې شي دوران پیدا کړي په خپله په داخل کې یقینا دا به زموږ او تاسې د ترقۍ وسیله وي او د فرمان تعمیل او عملي کېدل به هم راغلي وي. نو هر څوک هر شخص هر اداره هر ارګان باید ځان په دې مکلف کړي چې داخلي تولیداتو ته ډیره توجه وکړي. بل لوري ته د یاد نندارتون مسؤلین وایي د دغه نندارتون د جوړولو یې موخه کورنیو تولیداتو لپاره ښه بازار موندل دي چې په لغمان ولایت کې تر دې وړاندې داسې نندارتون نه و جوړ شوی. هدف د دغه نندارتون دا ده چې موږ وسو کولای د داخلي تولیداتو د رشد لپاره بازار موندنه وکړو او داخلي تولیدات خلکو ته وړاندې کړو چې په افغانستان کې یا هم په ولایتو کې موږ دغه محصولات لرو. اوس په لغمان کې زیاتره زراعتي محصولات موږ لرو خو بدبختانه چې تر اوسه داسې یو ستر نندارتون په لغمان ولایت کې نه ترسره شوی. لومړی ځل لپاره موږ دا اقدام وکړو چې په لغمان ولایت کې دغه ستر نندارتون ترسره کړو او د لغمان محصولات نندارې ته وړاندې کړو. اخوا پانګوال خوښ دي وایي د کورنیو تولیداتو د رشد او بازار موندنې په برخه کې دا ډول نندارتونونو جوړول خورا ګټور دي او د لا دوام غوښتنه یې کوي. موږ دغه تولیدات د خپل کورني تولیدات دي جوړ کړي دي د خپل په کور کې او نندارتون ته مخکې کړي دي. د دې ګټې دي چې تجاران واخلي. موږ ته دا خپل یو ګټه ده یو بزنس روان ده د مسکینانو فقیرانو پرمختګ پکې کیږي. دغه نندارتون د وطني تولیداتو د رشد او د ارتقا په خاطر باندې ډېر ښه دی ځکه دلته زموږ د بیلابیلو سیمو څخه هیوادوال تجاران راځي دا دلته ویني او د تجارانو د یو بل سره هغه اړیکې ټینګېږي. په راتلونکي کې موږ د دولت څخه دغه غوښتنه ده چې باید دغسې نندارتونونه په بیلابیلو ساحو کې په بیلابیلو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې نور هم دایر کړي تر څو هغه د تجارانو د اقتصادي رشد په خاطر باندې او د خپلو جنسونو د نمایش کې ایښودو په خاطر باندې لاس زیات کړي. د اسلامي امارت په راتګ سره د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې په موخه دغه ډول نندارتونونو جوړولو لړۍ چټکه شوې چې پانګوال یې هیله مند کړي دي.